ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. تصویر مباسه بچے ایسے آواز کے ٹیپ کے خیر تصویر دا زکاة متعلق بیان میں شروع کرو اور 13 جمعہ میں دا زکاة متعلق در بیان کرو اور سباز سیدون دا زکاة متعلق اور سب مسائل میں در ترویلی چاہیندہ جمعہ بدر بیانو ما در 13 جمعہ ویلیو کہ دا اللہ پا حقنو کی یو حق دا مال حق دا چیغی تا زکاة ویلے کے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو مثال ورکی بنی الاسلام علی 5 و اسلام دا یو خیمه پا شکل دی او 15 تنی لری لکه سنگ چی دا خیمه او دا تنبو 15 تنی وی یوستنی دی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والحج و صوم رمضان دا 15 تنی لری نو یوستن پکی دا مینس اغا ایمان دے که دا خیمه دا تنبو دا مینس تنی نو خیمه ٹنگ نپاتی کیگی نو کی ایمان نی نو بیا دا مینس تن چه کلمه شہادت دے نو بیا اسلام باقی نپاتی کیگی او دا سلور دا گوٹونو ستنی دی کنو که دا یوستن پکی نی نو خیمه بای خدا گوٹ بے ناقصی نمگڑی بای نو یوستن پکی دا زکاة تا که زکاة تے ورک دا گوٹ پورا شو کامل شو کدے ورنکو نو دا مسلمانے چکا مخیمه دا غدی نمگڑی دا زکاة نورکول وی جرم دی او عموماً زمون پا دی معاشرہ کی سڑی او خد دوالا پکی مبتلا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لی ادو خزرانے پلاس کے بنگڑیو رسول اللہ مبارک تی تپوسو کا وی تاسو را دی بنگلو زکاة ورکوے وی نا منخونو ورکو وی دام خوخدا چی دا تاسو لدا جہنم دا اور پا بنگلو بدل شی وی ندا سے خم ندا خوخا نوی بے خامخا زکاة ورکے دینا پتاو لگی دا چی کم انسان یو زنانه کالی چولی او داغی کالو زکاة نورکی نو دا دے کالو نبا اللہ دا قیامت پرد دا جہنم دا اور کالی جوڑ کی لاس کی بنگڑی دے او زکاة نورکی دا اور بنگڑی بوتا اللہ پلاس کے واچے او کامیلی دی او پاغی کے زکاة نورکی نو پغاڑا بوتا رب العالمین دا اور میل واچے او کوالے دی یا نور سامان دا سر وغیرہ او پاغی کے زکاة نورکی نو کم اندام کے چدا کالی لقیگی پا دے اندامونو کے بوتا رب العالمین دا اور کالی ورواچائی او اللہ دم دا جہنم دا اور نو ساتی دا دوارو جہان و مبارک سردار فرمائی
وی ابو طالب د حضور پاک تر دی او د نبی علیہ السلام مبارک ډیر زیاته مینه کړې ده ورسره او ډیر د محبت اظهار یې کړی دی. نو یو ځل او کافر مړ دی، نو یو ځل د نبی علیہ السلام نه چا تپوس وکړو، وی صاحب د خو ستا ډېر مدد کړی دی او د کافرو په مقابله کې ستا خدمت او دفاع کړې ده، نو د ده به څه حالي په آخرت کې او په قیامت کې. وی که زه نه وی نو دی به د جهنم په لاندې درجه او طبقه کې پروت و، خو زما د برکت نه د سره به الله په عذاب کې لږ اسانتیا کوي. هغه اسانتیا څه ده؟ وی دا لاندې د خپې دا ویښ دا تلې دې کې به سکاره پراتی، دا اور سپلی شوې مثلا دې کې به سکاره پراتی په دې ویښ کې، ابه دونه ګرمي چې د هغې د وجې به مازغه خوټ کېږي. الله دې مستعد. نو دا د یو انسان نه و چې لاس کې مې بنګړي د اوري صرف لاسونه به مې سوځي، یا په سینه مې د اور د امیلی نو صرف سینه به مې سوځېږي، نه چې خپه کې یو سکاره پروت دی مازغه خوټ کېږي. نو دې سره ټول اندامونه او ټول وجود د الله په عذاب کې مبتلا دی. نو حضور پاک ورته دا فرمایل، وی که ستاسو خوښی چې دا د دوزخ او د جهنم په اور باندې بدل شي نو بیا مور کوي زکات. وی نه د الله رسول دا خو نه ده. خو قرآن شریف کے رب العالمین فرمائے او پا حادیثوں کے نبی علیہ السلام فرمائے، رسول اللہ مبارک فرمائی ما خالطت الزکاة مالا قط الا اہلکتہ. دو معنی دی، یو معنی دادا چی یو سړی زکات نه ورکوي دا مال به الله هلاکوي او بربادوي. مثلا ما سره پیسې دي او پا هغه پیسو کې مثلا ما سره 1,00,000 روپے دی او پا هغې کې په ما 2,500 روپے زکات فرض شو او زه دا 2,000 روپے زکات ورنکم، په کار دی چې ورکم او ورنکم. دا 2,500 روپے ما پر دې حق ورنکو، د خپل 1,00,000 سره مې جمع پرېښودی، نو زما دا 1,00,000 به بربادي کې او خرابې به کې. یو مثال به زه تاسو له درکم چې تاسو پې ښه پېژې. یو انسان دی چې هغه دننه مریض دی او بیمار دی، د صحت نه نور ترندس کارېږي خو دننه مریض او بیمار دی. دی لاړ ډاکټر صاحب نه، ډاکټر صاحب ورته وی چې تا ته جاړ لیکم د دستونو دارو چې یو 2 ورځې 3 ورځې ستا جاړو شي، جاړ به کې. نو دی که د هغه ډاکټر صاحب یا د هغه حکیم صاحب په خبر عمل وکړي او دی جاړو کړي، یو 4 ورځې دستور لاسونم چې پړ شي، مخم چې پړ شي، او خپیم چې پړ شي، وجودم سست شي، کمزور شي، د ګرځېدو نه موځي، کټ تم وغورځېږي، خو د څه وخت دپاره کمزور شي. خو دا جال ظاهر کې د وجود کمزور کا، خو په حقیقت کې د وجود صحتمند کا. چې دغه 4-5 ورځې تېرې شي نو د وجود نه د هغه ګنده مواد ووتل، هغه فاسد مواد چې د په وجود کې پراتو هغه تی وتل، نو بیا به دا وجود ښه صحتمند شي او اعلی مضبوط بشي. پخوا که ستاسو خیال نو زمونږ د حکیمانو به خامخا جاړ ورکول او د خلکو به په کال کې یو ځل لازمن جاړ څکل، اوس هغه شی نشته. هغې جاړ سره به د انسان د وجود د دا چې څومره ګنده مواد فاسد و معده به پاکه شوه، کلمې به پاکې شوې او دا زیات خطرناک څښا رطوبتونه به ووتل، نو نه به دا د کونډو دردونه او نه به د ملا دردونه او نه به د وجود دردونه. نو ظاهر کې خدا جاړ سړی یو هفتې له کمزوري کی وجود کمزور شو، خو دننه نه صحتمند شي، وجود ټیک شي، چې هفتې پس بیا دی ګوري یو کال دپاره وجود ښه ټیټي او ښه مزېداري، او کال پس به بیا بټلي جاړ کوي. داسې ده که نه ده؟ دقه رنګې زکات دی، زکات تی ورکه، ظاهر کې خو یې مال کم که، او خو مال خو مې کم شو، 1,00,000 کې 2,500 لاړې کمې شوې، ظاهر کې خو کمې شوې، لیکن دننه د ماد نه هغه فاسد مواد وباسي چې یو هفته 2 هفته او میاشت تېرې شي نو د کال دپاره د هغه مال ترندستی کېدله او مضبوطې کېدله. دا مال ترندستی څه ده؟ الله به دله ډېرم کړي او الله به دله پکې پیدا م واچوي. برکت چې څه ته وایي الله به دله برکت هم پکې واچوي.
دا د مال ترندستی ده. د مال ترندستی دا نه ده چې مال ډیر دی، ګورئ په دې ځان ښه پوه کړئ. لکه د وجود ترندستی دا نه ده چې وجود د انسان غټي، دا ترندستی نه ده. ترندستی او طاقت د وجود دا دی چې دې د ډیر غټ نی خو چې دننه نه دی مضبوطي. دقه رنګې د مال ترندستی دا نه ده چې مال ډیر زیات دی. ولی مال به ډیر زیاتی، هلته راته دشمني جوړه ده، په هغې روان پې پریشان هلته راته مقدمه جوړه ده، په هغې پریشان هلته د ښځه په کټ کې په داسې څښا مرض پرته ده چې ټول ورځ د هغې دپاره پریشان هلته د بچې په تکلیف کې پروت دی، د هغې دپاره پریشان هلته راته د دنیا بل یو ټینشن او غم لګېدلی دی لکه د وینو غوندې په هغې پریشان نو که مال ډېر زیات دی نو ترندستي پکې شته نشته، پریشانی ده. او کمال کم دی او برکت دی پکې. برکت دا مانا چې تم شکر دی خې، ټینشن نشتا، د بچو غمم نشتا، د ښځې غمم نشتا، د ګاونډي غمم نشتا، د دوست غمم نشتا. نو دننه د مال ترندست دی، وجود دی ترندست دی. دقه د زکات یو مثال دی رونو ګورئ. مونږ بظاهر وایو چې مال کم شو، لکه جاړو سره چې د انسان وجود کمیږي په ظاهر کې، خو په حقیقت کې دننه وجود ترندست کیږي، دارنګې مال دی ترندست شو. یو سړی به د مور او پلار ډېر لوی خدمت کوو، اس کار روزگار به نه کوو، خو د مور خدمت او د پلار خدمت. نو مور او پلار چې مړه شو نو په خوب کې یو نیک سړی ولید. هغه نیک سړی ورته وایي وی تا د مور او پلار ډېر لوی خدمت کړی دی، نو تاله یو انعام درکوم. څه انعام راکې؟ وی لاړ شه او پلانکې تیږه اوچته که د هغې لاندې به یو 100 درهمه پراته دی ورته په دې خوب کې وی برکت په پکې وي که به نه وی برکت پکې نشته. چې راپاسېد ښځې ته وی ما خو تا ګوره زه رټلم چې د مور خدمت کې او د پلار او ډوډۍ نه ګټې او موږ به چینار ګرځو، دا دې ما ته خو د 100 روپو درهمو انعام میلاو شو، یو تیږه راته په خوب کې چوخوله چې د هغې لاندې پرتې دي. نو وی ورشه راوړه که نه؟ وی نه ښځې هغې کې برکت نشته. وی ته برکتونو پسې ګرځې او موږ د لوږې مړو شو. بیخ دیوزه برکتونه پریده ورشه دا روپی راواله سره راوړه چې څه وخورو. وی چې برکت پکې نه، بلکل یې نه راوړم. ملا صاحب نه اورېدلي چې ګورې برکت والا مال. دعا چې ځان ته کوې او دوستانو ته او بچو ته دا مه وایه چې خدای ډېر مال راکې. که وایې نو داسې وایه الله مال ډېر راکې خو د برکته سره، دا برکت پکې وایه. ځواني ډېره راکې عمر خو د برکته سره، بچي راکې خو د برکته سره، دا پکې خامخا وایه. نو په دویمه شپې بیا خوب ولید، وی د مور پلار خدمت دې کړی دی، نو تاله یو انعام در کوم. څنګه انعام؟ وی د فلانکې تیږې لاندې به درته 10 درهمه پراتی، شیر ورو ریورس ګیرې ولګوم، لاندې خبره نه. دې ته بیا تپوس کوي وی برکت پکې شته که نشته؟ وی نشته. وی نه مې دې پکه. سار چې پاسېد ښځې ته یې وی نیک بخته ورشه پرون 100 وې اوس ته 10 خبره راله، رو رو شیګ ورې لاندې روان دي شا به راواله. وی خدای برکت پکې نشته نه رالم. وی برکت او برکت مونږ د لوګي مرو بچی د لوګي مرو ته په برکتونو پسې ګرځو. بیا په درېیمه شپه خوب ولید، بیا ورته سړی وی ورشه د پلانکي تیږې لاندې 1 درهم پروت دی، 1 روپۍ. وره خبر یې ویله نه. وی برکت پکې شته که نه؟ وی او شته پکې. سار چې پاسېد ښځې ته یې وی 1 روپۍ پرته ده. وی ما درته نه وی چې 100 ښوې، هغه 10 ښوې، خبره روپۍ لراله که نه؟ وی نه ښځې دا رالم دی کې برکت دی. وی زه ګرځه برکتونو پسې نه. ظاهر کې کمې ښې دي، یو ښه ده که 100 ښه دي؟ تاسو نه تپوس کوم 100 نه ظاهر کې په روپۍ څوک څه کوي؟ تاله زه 1 در کوم او یا 100 در کوم، نو کوم ته به لاس نیسې؟ 100 ته ظاهر کې 100 ښه دي، خو برکت په چا کې دی؟ یو کې. نو په باطن کې دننه یوه ښه ده اوس، وی برکت دی. نو لا چې هغه تیږې اوچته کړه 1 روپۍ پرته وه، چې هغه یې راواغېسته، یاره ډېره موده شوه زما بچیم نار دي، راشه نن پې ښه خوراک وخوره. نو د دریاب په غاړه راته یو کب یې پې واغېست، راشه نن بس پور کب وخورو او بچی به مې ښه خوراک وخوري، ځکه د وربشو په ډوډۍ. چې کب یې راوړه کور ته یې وغورځو، ښځې دا به پخی او سپور به یې نن تو دا بچي دې خورو. چې دننه پرېکه پکې یو هیره راوخته، یو علا لال، یو هیره، یو ملغلره قیمتي پکې دننه راووت، راویې غشته.
ودرېږه ګورم چې دا څه شی دی. دکان ته یې وړه، دکاندار ته یې وروویشته، وی دا واله په څو اخلې؟ دا دې څو کړل؟ تا سره د شي قدر نشته. دکاندار وی چې دا ډېر مالدار دی، دا مالدار سړی په پیسو پروا نه ساتي. زر یې راوچته کړه، دا خو جي د دې قیمت ما سره نشته، دا پلانکي سړي له لاړ شي. او سړی خو پوه شو، برکت پته ولګېده. بل نه. او هغه زمانه کې په لکونو درهمو باندې هغه یو هیره خرڅه شوه. سړي باغونه مو شو، د سړي ځمکې مو شوې، د سړي نوکرانه مو شو، بنګلې م جوړې شوې، اوښې او ګډې چیلې مو شوې. دا ولې رونو؟ اوس که د ښځې منلې وې نو سل خو ډېرې وې، ظاهر کې خو خبره ټیک وه، لیکن چې دا ښځې ونه منل او د برکت لحاظ یې وساته نو هغه 1 روپۍ کې ولا رب العالمین څومره خیر واچه. دقه مثال دی د هغه پیسو چې زکات ته ور نه کې او کومه پیسه در سره پاتې شوه نو دې کې به برکت نی، شی به ډېري، د هغه 100 درهمو مثال بی. او د هغه انسان مثال بی چې ظاهر کې وجود ټیک دی او دننه کوکله دی خراب دی. او چې زکات ته ویست نو مال دې تندرست شو، لکه چې جاړ سړی وکړي ظاهر کې سړی ټپم شي، ظاهر کې سړی کمزوریم شي، دننه تندرست شي. د هغې روپۍ مثال دی چې کم برکت پکې وي. نو زه به دا ټولې خبرې درته پرېږدم. الله او رسول چې کومه فیصله زمونږ دپاره کوي ابه زمونږ د خیر ښېګړې وي او که نه تاسو وایي. الله او رسول په موږ مهربانه دی، رسول الله مبارک په موږ مهربانه دی، الله په موږ مهربانه دی. نو الله او رسول دا وایي ورکه زکات، مال کې د برکت پیدا کیږي. ظاهر کې شیطان وی ګورې کم شو، دومره کم شو، دومره د شیطان موره ورکه. الله او رسول خوشحاله کا، مالونه الله سره دي، مال کې برکت به پیدا شي او ترغیب در کوي. اوس الله څه وایي؟ نو نبی علیہ السلام فرمائی ما اختلط مال زکات ما اختلط مالا زکات قط الا اهلکته. ما اختلط مالا خلط کیگی نه مال سره زکات مگر که زکات ورنکو د خپل مال سره ګډ پریخود نه مال بوله هلاک. دویم معنی صدا دویم دا چې یو سړی مالداری د بل نه زکات اخلي، تا ته پته چې په ما زکات نه کیږي او ته بیا مخلی، نو چې هغه زکات د خپل مال سره ګډه هم به دا مال هلاک شي. دې دویم معنی. اوس الله سوی رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، وی چې څوک د الله په لار کې مال خرج کوي. دا ډېر عام مفهوم لري، عام معنی لري. د الله په لار کې مال خرج کول زکات ورکول شو. د الله په لار کې مال خرج کول قربانی م شوه. د الله په مال کې مال ور خرج کول دا صدقه فطر هم شو. د الله په مال کې مال خرج کول جمعات جوړول هم شو. د الله په لار کې مال خرج کول د دعوت په لار کې هم خرج شو. د الله په لار کې مال خرج کول جهاد کې مال خرج کول دا ټول پکې راغلل. بیا موقع ته ګوره چې کم زیات اهمیت لري. فرضی مال د الله په لار کې خرج کول زکات پکې راغلی. اوس رب العالمین څه فرمایي؟ وی د هغې مثال داسې که مثل حبة یو دانه ده انبت 7 سنابله. ګوره الله وی او دا اوه وږي زرغون کی، یوې دانې نه اوه وږي وځي. او فی کل سنبلة 100 حبه، او په هر یو وږي کې 100 دانې وي. نو ټولې څو شوې؟ په وږي کې 100 او د دانې نه اوه وږي پیدا شو، نو څو شوې؟ 200. والله یضاعف لمن یشاء. الله وی چې دې نه به هم دله زیاتوم. نو ما ته چا مخکې ورځو کې وی غنم چې رزق د ځمکې سر له راغی او په یو وږي کې 50 او شپېته دانې دي مونږ یې رجو. داسې ده که نه؟ په یو وږي کې څو دي؟ 50 او شپېته دانې چې مونږ غټ وږي وګورو پکې لټو. ما وی لا کم دی رسول الله 200 یاد کړي دي. الله په وږي کې څو یاد کړي دي؟ اصل نو د یو دانې نه څو شو؟ 200 دا برسې ځمکې د رزق منورم سر لره. او بیا ورپسې الله وی والله یضاعف لمن یشاء. مې غنمو کې به دې دا بل شی روزي څه ورته ویې لکه هایبریډ ورته وایي که نه؟ مې هایبریډ به دې په غنمو کې مروزي لکه څنګه چې په جوارو وږو کې راووتل. الله ویلي دي نو چې الله یو مثال ورکړي نو خارج کې به موجوده درته. نو دا دانه به 200 دانې پیدا کوي. او والله یضاعف لمن یشاء نه اشارتن دا معلومیږي دې نه به زیات هم دله پیدا کوي. نو الله یو په 200 د هغې نه زیات در کوم مال چې دې خرج کړ. او ډېر عجیبان داس کې رب العالمین فرمایي قسم په خدای سړی حیران شي. الله سوی انفقوا مما رزقناکم.
انفقو مما رزقناکم. اے انسانا ما چې څه درکړي دي د هغې نه ورکه. عجیبه لفظ دی. انفقو مما رزقناکم چې ما څه درکړل که نه خو ستا نه دي زما دي، ټول دنه یو ساعت کې اخیستی شم، نو چې ما کم شی درکړه هغې نه ورکه که نه، دا خو ستا نه دی، دا خو زما دی. ومما رزقناهم ينفقون. د متقیانو صفت کې الله فرمایي چې موږ څه ورکړي دي د هغې نه خرج کوي. نو مما رزقناهم انفقو مما رزقناکم چې ما کومه روزي درکړې ده بنده ستا نه ده که نه، د ځمکې نه ده له ما راوښکې ده، په دې لاسو کې د کر طاقت درته ما پیدا کړی دی، تخم ده له ما پیدا کړی دی، اوبه درله پکې بیا ما په ځمکه کې پیدا کړی دی. نو چې ما درکړل نو ستا پکې څه دي؟ پکار داره چې دویم سل په سل ورکا، نو هم پکار دی چې ته یې ورکې. نو زه په سلو کې سل په سل نه یادوم، زه په سلو کې 2.5 روپۍ یادوم. سلو کې څه یادوم؟ 2.5 روپۍ. رب العالمین فرمایي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په بنی اسرائیلو کې یو سړی، ګوره مبارک پیغمبر مبارک فرمایي، وی داسې روانوم په یو ځای کې او دې کې مې د اسمان نه یو وریځ راښکاره شوه او د هغه وریځ نه مې یو غیبي اواز واورېد، اسق حدیقة فلان. اے وریځې ورشه د فلانکي سړي باغ اوبکه. وریځې نه مې اواز واورېد. وی ناګانه دا وریځ روانه شوه او پړق پړق شروع شو او یو غر دی، په هغه غر د پاسه دی باران وشو. پته لګي که نه چې هلکه دې خوا باران دی پړقار دی، هوا یخه شي. چې باران وشو دا سړی وایي زه حیران یم چې دا کم زبرګ سړی دی، ولی الله د زمانې سړی دی چې الله وله وریځ پیدا کړه او وریځ ته اعلان هم وکړه چې د فلانکي باغچه وبکه، نوم یې ورته واخیسته. د دپاره دون الله مهربانه دی، دومره انتظام وله کوي. وی د په دې سوچ کې م چې هغه مخامخ غر باندې کم باران وشو د وریځې نه، نو هغه اوبه را روانې دي او چې زه کم ځای ولاړ یم په هغه ناقه د پاسه راځي، په هغه لښتي د پاسه اوبه رالي. چې په هغه لښتي د پاسه اوبه رالي، اوس اوبه مخکې روانې، زه ورپسې روان شوم. ودرېږه ګورم چې د اوبه کم خوا ځي، اوبه روانې دي، زه ورسره لښتي روان یم. ناګانه هغه وریځ نه چې کومې اوبه راغلې وې لښتي کې روانې دي، دا په یو باغ ورننوتې، په یو دیوال. زه ورپسې ورننوتم او په هغه باغ کې یو سړی دی، بیلچي ورسره ده، هغه ورخونو ته ولاړ دی. هغه اوبه کله یو پټي ته ورپرېږدي، کله بلې باړی ته، کله بلې ته، کله بلې ته، کله بلې ته. دومره اوبه په هغه لښتي کې رالې چې همدغه هغه پټۍ پې اوبه شو. بوهو تپوس کومه هلکه ستا څه نوم دی؟ نوم راته ووایه، زمیندار کاکا ته مې وي. هغه وی زما فلانکي نوم دی. حقه نوم یې راته واغی چې کوم ما د وریځې هغه غیبي اواز اورېدلی، نه فلانکي نوم دی. تا نوم تپوس دې څنګه وکړه؟ وی ما وی چې دقه وریځ چې د اوبه د کمې وریځې دي، دې وریځې نه مې غیبي اواز واورېد، اسق حدیقة فلان، چې ورشه د فلانکي باغچه اوبه کا، سیراب کا. نو ما وی ته ګورم، نو ستا نوم ما اورېدلی او ستا باغچې له الله دونه انتظام وکړو، وریځې پیدا کړه، دلې مخامخ غر باندې ووروله او لښتې یې د ټډک کړه او دلته یې درته راورسوه. دا ته څه داسې زبرګي کې او نیک عمل کې چې پروردګار دومره احسان در سره کوي. وی زما خو نورو څه نیکي نشته، خو چې کله دا باغچې نه کم فصل لوځي که نه، نو هغه درې ضایع کوم. نو یو حصه په دې باغ واپس لګو، په باغ هم خرچه کېږي. یو حصه د الله په لار کې خیرات کم او یو حصه خپلې ښځې او بچو له یوسم. ګوره د الله په لار کې باغ خو یې تم خرچ کوو، زه یې خرچ کوم، هغه وجه خو ختمه شوه. بچو له خو یې تم وړی او هر سړی یې وړي، خو لیکن مقصدي شی څه شو؟ ادا چې درې حصه د الله په لار کې خرچ کوم او خیرات کوم. نو د هغه انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې خرچ، الله څونه خوشحاله شو. مستقل وریځ او مستقل باران او رده دپاره الله انتظام کوي او د اوبو انتظام ورله کوي. نو رب العالمین دروغ نه وایي، د الله رسول دروغ نه وایي. انفقوا من طیبات ما کسبتم، چې کوم حلال مال تاسو ګټلې دي، هلته وایي تاسو ګټلې دي، یعنی لاسته استعمال شوي دي، پیسته استعمال شوي دي. هلته وایي چې انفقوا مما رزقناکم، مال ما در کړی دی، مما رزقناهم ينفقون، ما در کړی دی. نو لاس پیستا دي، خو ګورې نور اوبه ورته ما پیدا کړی دي، آب و هوا موسمیات ما پیدا کړی دي، نور سپوږمۍ والا ما پیدا کړی دي، په ځمکه کې د زرغونتیا طاقت ما پیدا کړی دی. دارنګې یو سړی ډیوټي کوي او دې پن چې قلم چلی او تنخواه اخلي، دا لاس کې طاقت د الله پیدا کړی دی. دا قلم رقول د الله په اختیار ته کې
او دارنګ دی دا عقل باندې چې کومه نوکري کې دا الله یو سړی دکان کوي، دا مال، دا فرصت، دا روغ صحت، دا گاک راوستل، دا ټول د رب العالمین کار دی. کدن اون غواړي دومره به دې تاواني کې چې د حد نه وته رونو. نو الله فرمایي چې دا شی ما درکه نو خرچه کا ولګوه. اوس بل دی الله څه فرمایي دینه خشته او مزیدار ټکې، من یقرض الله قرضا حسنا. دا عجیبه نکته ده، وی الله له به قرض څوک ورکي، قرض راکې. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. لکه زه تا ته ملک لغونې قرض راکا نو او خشته قرض حسنه، قرض حسنه دا چې پټیم بدر کوم، تنګوم بده نه، کړوم بده نه، نو چې ته په ما ادبار دی وي خورا به کې، او که ادبار دی را باندې نه نو ورو په قلار کې نه نشم درکول، او چې ادبار دی وي پچا نو خلک وی راشه وربکم ولی ورکم پرې ما سراسی پرتی دی به فایده والی سبب پکار شي کنه خوشاله بشي زمانہ. نو الله وی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وی سوک دی په دې بندگانو کې چې مال خشته قرض راکي. الله وی اوس کدی په الله اعتماد شته چې مال راکي خو ورې کولا، او کې نور کې الله لره دې د پاسم نو پته ولګي چې ستا په الله اعتماد نشته، یریږي چې دا خدای جوړ دروغ وای. العیاذ بالله. یریږي چې ور به کوم بیا به را لره نه کی. العیاذ بالله. یریږي چې ور به کوم سبب ټال مټول کوي جنن در کوم سبا در کوم. نو د اعتماد دا یقین په الله ساتل شي نه، د اعتقاد په الله بس دا یقین ساتي، په الله دا یقین دی چې دل زور کوم الله لا نو مال به خامخا راکي، او پخپل وای قرض راکا قرض خوري نه رب العالمین نو ته محتاج دی، اغوندی نه رب العالمین نو ورته محتاج دی، اوسیږي پکې نه جتانه غواړي نو ورته محتاج دی، ستارور لغواړي ضرور غریب لدی ورکا، دی گاونډي غریب لدی ورکا، ستارور لغواړي، ستا گاونډي لغواړي، تاله دنیا خکای. د زکات فائدہ څه ده؟ د زکات غټه فائدہ ده چې په معاشره کې یو بل سره ورولي جوړ شي، خشتر ورولي په معاشره کې جوړ شي. ځکه دا غریب اکثر د مالدار ته غوسي د سره دونه مال دی ما سره نشته، نو چې دی غله زکات ورکې نو ابم لګ مالدار شي او بل سره مینه به پیدا شي. نو تعالی په معاشره کې خلکو سره مینه پیدا کوي، ستار اور پتا مړی او وېدا د چاله ورک دا مال وې راک. لکه زه تا ته ملک دی رور لري ورکو څومره احسان چې دی په ما دې زبې دل در کوم ځه دا غټه خېګړه ده کنه. نو وی ته خپل رور لور ک الله وی دا مال قرض دی، نو چې الله قرض غواړي الله بدل خلاصي خان. دا مونږ کم قلیو مونږ سادهګان چې کوم انسان دا الله په لار کې خرچه کړی دا. یو څو مثالونه درته اوس ښیم چې مال کم دی او کمال زیات. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه مدینه منوره تراغی. یو بل صحابی دی حضرت سعد ابن ربی رضی الله عنه، نبی علیہ السلام دا داغه په منځ کې دوستانه تعلق جوړ کړ. چې دوستانه تعلق یې جوړ کړ نو دا بغرور ولی و دوستانه رور ولی و. نو دا سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ ورتوی دا انسواری دی عبدالرحمن ابن عوف تا الکو اراده و چل کو ویتا دا ما رور شو نبی علیہ السلام مال ترور کلیو مهاجر و انسواری بیرون اکڑل. یو چل دا سرکم زما مال دی در سر نیمو سمره زما باغونه د کجور او سمره مال نیم زما و نیم ستا. نمبر 1 دویم زما دو خزی دی، یره خوزیم چې صحابو کې څومره قربانی و، زما دو خزی دی. دا ورته نه وای چې هغه بوډای به پکې تعالی درکو، دا ورته نه وای چې راشه یو تل طلاق ورکوم ستا بشي، وی راشه دواړه وګوره چې کومه دی پکې خوښی نو زه به هغې له طلاق ورکم چې عدت یې تیر شي تا ته به یې په نکاح کړم. دې ته ایمانداري وای او دې ته ایثار او قربانی وای. که د دې زمانې څوک وی چې ډېره ښه خبره ده ور انتقال به را پسې خېجې او راځه ګوره شټام را سره ولیکه هسې نه چې سبا یې رانه بیا غواړې، داسې ده که نه. او ښځه زه چې ځو یو پکې خوښومه ځکه خدای مفتو کې راکړه نو او ته څه وایي
بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، وستا پا اہل پا خز و پا مال کے دے اللہ دل برکت پیدا کی. دغی تا میجت نشتا. دلونی علی السوق، بازار را تخایا ما تا اللہ را تجارت چل خودنے دے، بازار را تخایا. نو بازاری وطاو خو چی بازاری وطاو خو نو گٹے اکڑا بلوز بیا تجارت لدی گورا قربانی اکڑا کنا لگا لگا گٹی 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 دون او گٹلے چی بلوزی وادو کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمخل راغے چی راغے نو دا وعده دا نخ پی جندلی کیگی. اسم چی چا وعده کری نو پتہ لگی چی دا وعده کردی، دا وعده سا نخ مخ پیوی دا پاس. نو رسول اللہ مبارک تپوس کئی ماہیم علکہ دا سی شیرے وی سیب وعده میں کردی، وی سوک دی پا نکاح غشتی دی، چا سر دی وعده کردی تزوجتو امرأتا من الانصار، یو انسواری گناہ میں پا نکاح غشتی دی، یو انسواری دا انسوار یو خزا ما سوکت لها مہر دی ولا سمو قرار کردی، ولیمہ دی کردی دا کن وی دومرا سیب ولیمہ دی کردی دا کنا نسیب ولیهم خمینه دا کردی وی اولم ولو بشاتن وی ولیماو کا دا وعده ڈوڑے یو چیلے گرد دی ولی نی خدا ولیماو کا او دا دوارو جہانو مبارک سردار ورطا دعا اکلا کہ دعا اکلاو لگی دا دعا دومرا مالے شو کنا اگا زمانہ کی خدا دا کاغذی روپے نوے دا ڈبلی روپے وی دا سپینو زرو روپے باوی او دا سرو زرو دا سپین اغی زرو تب اغی درہم وی او دا سرو زرو اغی تب دینار وی دومرا روپے شوی دومرا چی دا روپے بے دوی کال پس لگی سپاکو لے چی زنگ تیلال شی زنگ ور پوری انن خلی خل نشی دا سپا شی پس روز پینو پوری زنگ نین خلی خو بیم خلق پاکی صفاکی نو اغا خلق پا نوکرانو باندی یا پخپل مگی نو دا روپے دونا دیره وکنا چی دا با پا بارونو با انور تواچو لے نو خان بے پی دا پاسا گرزول دومرا دیره وی او خان بے پی دا پاسا گرزول چی دا او خان اخپو سرا دا زور والی اور دین آغا زنگ لرشی او پاک نوی شابه دون غٹ لوخی با دومنا غٹ لوخی لکه سنگ چی غنمو تا سڑی لوخی ور علمی ابی ور علمو او دا بے یو کس پس کورتا لے گا بیا بے سوی وی نبی علیہ السلام سرا پا حد کی چی کم خلق شریکان شوی دی اراولے یا دا اغیب بچی راولے اغیل بے ڈک ڈک دا کاسے و ڈک ڈک لوخی پا زولو کیا چون او اغیل بے لے گل بیا بے دا حدیبیہ کی چی دا نبی علیہ السلام سرا کم صحابہ شریکان شوی دی 1400 کم و بیش اراولے کاغا جمدینی دا غیب بچی راولے نو اغیل بے دقا سے پلوخو بانے ڈکی ڈکی روپے ورکولے و کورتا بے اولے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انفق مال خرچ کوا ولا تخشا من ذی العرش مقلا او دا اللہ نا میارے گا چلا عمل با میں کمشی میارے گا دا اللہ عرش والا ذاتنا میارے گا چلا عرش والا ذات بدا ما دا مال گوری کم کی چی اللہ دا توی دا مالا قرض دینا بیا بدل پورا کئی قرض داری خپل قرض خلاص سی فرکا والا. نو عبدالرحمن ابن عوف دمرا مال شو دمرا چی دا حد نا ہوتے نو چی کلا وفات شو نو سلور بی بیانے وی نو سلورو بی بیانو کے دا قانون دے کہ اولاد بینو دا سلورو بی بیانو اتم رسد کی 1/8 او چی خد سلوری نو آغا اتم با سلورو تقسیم کے نو دا یوی 1/32 دو دیر شم ایسا رسیگی دو دیر شم نو آغا یو بی بی وی دا سکار دا چی مالا پا جیدات کی میسا نغوارم پا باغونو کی میسا نغوارم پا مریانو کم نغوارم پا اوخانو کم نغوارم او پا کجورو کم نغوارم صرف نغد مال کے ٹولا نغوارم لگا راکے نو اتیا زر اشرپے والا ورکلے دینا دا سرو زر اس سے کا اتیا زر دے مغا پورا ایسا ندا معمولی گندے والا ورکلے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ چاہ دا مسلک سر زمان تعلق دا مذہب امام سونا خرچہ بے کولا اللہ اکبر دمرا مال بے خرچ کو چی دا تولی کوفی دا کنڈو نمونا وسر پر رجسٹر لکلیو دا یتیمانانو نمونا وسر پر رجسٹر لکلیو دا مسکنانو فقیرانو نمونا وسر پر رجسٹر لکلیو نو دا بے ڈکی ڈکی کاسے غی پس لے گلے او پاخترونو کی بے جامع ورکولے 14 مدرسے چلولے 14
د 14 مدرسو ټولو خرچه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برداشت کوله، او چې کومه کمیټي وه د 40-50 کسانو د لوی علماو د هغې ټوله خرچه د امام صاحب په غاړه وه. چندې یې نه غوښتې، د کپړې تجارت یې کوه، چنده نه وه، د کپړې تجارت یې کوه. نو مال یې څونه شو؟ ته وایې چې دا دونه مال خرچ کوي او په کاسو ډکې ډکې روپۍ، نو دا مال خو به بس ختم شي که نه؟ نه، مال ختم نه شو. چې کله وفات شو نو په خزانه کې د امام ابو حنیفه په خپله خزانه کې 56 کروڑه درهم پراته، 56 کروڑ درهم اوس د دې زمانې چې د روپیا جوړه نو اربونه تی جوړېږي، کربونه تی جوړېږي، اربونه هم نه کربونه تی جوړېږي. کم شو مال او که زیات شو، راشه ورپسې قارون له، دا د زیاتوالي مثال، راشه ورپسې قارون له. قرآن حکیم وایي زه نه ویم، قارون خپل مال ته غاویره. اوهو، دما دومره مال دی، دما دومره دولت دی، دومره دی. قرآن وایي چې خزانې نه کنجانې به یې لویې ډلې ګرځولې، لویه ډله د کنجانو دپاره مقرره وه چې د هغه خزانو کنجانې به یې ګرځولې. نو چې کنجانې دونه ډېرې دي نو جرندې به څونه او یوه جرنده بیا یوې کوټې ته لګېدلې چې بیا خزانې به څونه او یو ځل دقه سره ووته په هغه خشته جوړه کې او کالي یې چولي دي او تاج یې په سر دی او لاس کې هم بنګړي دي، ځکه په هغه زمانه کې به سړو هم بنګړي اچول، لاس کې هم لکه اوس چې څوک ګړی چوي په لاس کې بنګړي به اچول په ډېر لوی شان او روب او دبدبه کې. نو خلکو به ویل یا لیتني اوتیتو مثل ارمان، دې قارون ته چې کم مال میلو دی که داسې زما وي، که دا زما وي. نو حضرت موسی علیه السلام به ورته وي زکات ورکه، وی ټکسونه نه ورکو، زکات ته به ټکس وي، اوس یې ورته مونږ ټکس وایو، ټکسونه نه ورکو. غریبانانو مسکینانو له ورکه، ټکسونه نه ورکوم. الله لار کې عمالقو سره جهاد کوم، الله په لار کې بیت المقدس ازادوم جهاد کوم، پیسې راوړه. ښه، دا ته دې دپاره مشري کوې چې پیسې خلکو نه غواړې، هلکه عمالقه دي، جهاد ورسره کوم، بیت المقدس ازادوم، جهاد کوم. وی نه ټکسونه ورانه نه غواړې، نه ورکوم. زکات ته ټیکس وایه او الزام لګاو په اوس هم چې څوک زکات مړه دا څه کوي، دا مدرسې مړه ځان له جوړې کړي دي او یو لیڼې شروع کړي او دا دادي او دا دادي او دا دادي او چې څوک غواړي الزامونه ورباندې لګوي. الله څه چلو کو، دا ګمراهۍ بیا الله لارې جوړوي. و دغه داسې نه رانیسمه لګي نورم برابروم. نو شیطان ګوره چې نیکی کوله د الله مدد به ورسره، چې نیکی نه کوي ګناه کوي نو بیا الله شیطان ته ورپرېږدي. نو شیطان خپلې پنجې وله په دا زړه د پاسه خښې کړې. نو دې قارون ودرېږه چې دا موسی علیه السلام هر وخت زکات غواړي او ما ته بخیل وایي چې نه ورکوم او ما ته د شیطان ملګري وایي چې نه ورکوم. ودرېږه چې لږې بدنام کم، لکه اوس دا بعضې خلکو مدرسې بدناموي، عالمان بدناموي، طالبان بدناموي، جهاد بدنامي. دا یو لاره روانه ده کنه. اسلام شعائر بدنامي، دعوت الله والا خلق بدنامي، نیکان بدنامي. دا یو لاره ده، شیطان دی وسوسې چي. ودرېږه بدنامو مې یو ښځې له پیسې ورکړې، تاله دومره پیسې در کوم. او چې کله موسی علیه السلام تقریر کوي ته په مجلس کې پاسې چې موسی علیه السلام خلکو ته نیکي ښیې او ما سره دې ګناه کړې ده. دا ګوره ډېر خطرناک الزام، یاد ساته رونو ګورې د بل د بېعزتۍ کوشش به نه کې، چرې به هم نه کې. دا وګڼه په دې سر د پاسه چې زه د بل بېعزتي کوشش کوم، زما د سر د پاسه هغه ذات پروت دی چې زما ټول عیبونه هغه ته معلوم دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، زه نه ویم ګورې دا د رسول الله مبارک د حدیث مفهوم دی. وی که تا یو انسان عیبونه راوباسې او عیب پکې پیدا کې او راوباسې نو وی ستا هغه عیب چې په 200 پردو کې پټ دی ابا الله راوباسې او رسوا به دي کېږي، ګورې پرېږدي به دې نه، خامخا به یې راښکاره کوي، بدل به په دنیا کې خامخا خلاصېږي، پرېږدي دې نه. نو ښځه پاسې د مجلس کې لوی د زرګونو خلکو مجلس دی، ته خلکو ته نصیحتونه کې او ته دا خلکو ته په خپله سینګې، ولې زه په خپله سینګې یم. نو وی دا ګناه دې ما سره نه ده کړې. څه دې خیال دی چې پیغمبر ته مخامخ څوک دا خبره وکړي نو دا تباهي ده که نه ده؟ دا د خدای غضب سره ډغره وهل دي که نه دي؟
او د موسی علیہ السلام زړه سوی بیا دغه وخت کې اوهو جلالی پیغمبر وی ښه وی او دا ښځه بلکې ودرېده بیا به کېناسته د خولې نه اول خبر هم نشوی استی بیا به ودرېده بیا به کېناسته بیا به ودرېده او به یېرېده بیا به کېناسته وی سوی خو وی وایه زه تا د الزام ولګو هغه ذات باندې د ستا قسم چې د اوه اسمانونه ودرولي دي او دا ځمکه دا دې رښتیا ووی بس ښځه پره پیدا شوه وی نه صاحب معافي غواړم ما دروغ ویلی دي دا چا درته ویلي چا لمسولې وی قارون راله پیسې راکړي قارون پیسې راکړي راسه چې دې خبرې نه خلاص شو بس موسی علیه السلام خو جلالی پیغمبر دی هغه کې خو بیا هغه زور دی وی اونیسه ځمکې راکاږه ځان ته بس ځمکه وشلېده او په دا ځمکه دې ننوت وی بیا راکاږه او د چیغې کړې ای موسی ما معاف کا ای موسی ما معاف کا وی نه اوس ته چېرته معاف کوم بیا وی راکاږه نور بیا راکاږه رو رو نزدې کېږي دې مړی ته ورسېد وی راکاږه او دې چیغې وی نه دې معاف کو ځمکه کې دننه شو رب العالمین حضرت موسی علیہ السلام ته وحی را لیږي وی ګوره څونه فریاد یې درته وکړه معاف دې نه که وی الله په مې الزام ولګاو زه یې رسوا کړم زما دعوت کار کم دی کو بیا زه خو یې بدنام کړی الله تا مدد وکړه وی سپېرو که نه تا ته 500 چغې ووالې که ما ته دغې یو ځلم چغه والې وه بیا مې معاف کوو یو اواز کې ما ته کړی سپېره ما ته التجا ونه کړله الله دونه رحیم ذات ته جناب نو قارون وی ټکس دی او زکات او دا دی هغه دی نو مال څه شو قارون څه شو نو ځمکې ځان ته راښ که نو دغسې پکې تاویږي سزا یې دغه ده دقسې په دا ځمکه کې تاویږي او ساتې نوځي او تر قیامته پورې رو رو په لاندې روان دي ځمکې ځان ته راکوي ما اهلکت مالا زکات قط الا اهلکته زکات به ورکوې دا د خدای حق دی د مال مثالونه نور هم ډېر دي خو یو څو مسایل د زکات درته ذکر کوم زکات په چا فرض دی چې کوم سړی مالدار دی مالدار څه ته وایي د شریعت په اصطلاح کې چې زکات پې فرض دی چې دا چې دومره مال وسره چې د هغې قیمت 52 تولې 2.50 تولې چاندی ته یا د هغې قیمت ته رسېږي او ما اوس زما یو دوست دی په مردان کې هغه ته مې ټلیفون وکړه زرګر دی یو حاجي صاحب ما ورته وایي توله په څو ده نو نننی ریټ هغه ما ته وایي چې سپین زر په 1000 روپۍ توله ده نننی تاریخ په 1000 روپۍ توله ده نو د نن ریټ ګورې ښه ریټونه بدلېږي ته به نننی ریټ هر وخت نه لګې دا نننی ریټ دی 2.50 تولو سپینو زرو قیمت به ولګې نو 52,000 روپۍ 2.50 زر روپۍ نن ورځ باندې مثلا دا چې چا سره دی مالدار دی د بل نه به زکات ناخلي بل له به ورکوي او که یو سړي سره 2.50 زره روپۍ نشته نغدې او د سره د سامان دی نو که د کور هغه سامان چې د ضرورت سامان دی په هغې کې زکات نه کېږي د کور د ضرورت سامان چې کور کې کوم استعمالیږي کټونه شو میزونه شو لوښي شو دا د ضرورت سامان دی جامې شوې دا د ضرورت سامان دی په دې کې زکات نه دا زمیدار قلبه شوه دا د ضرورت سامان دی سنډا شو چې په کار ځان له کوي غوی شو چې په ځان له کار کوي دا ضرورت سامان دی د څوکۍ دپاره ټوپک دې ساتلی دی دا د ضرورت سامان دی د مولا کتابونه دي او هغه کتابونه چې د هغه ورته ضرورت راځي او ګوري یې ګورې الماری پې نه ډولی کړی ګوري او ضرورت یې ورته راځي دا د ضرورت سامان دی دا د ضرورت شو او که د دې نه علاوه د ضرورت نه نو بیا به قیمت و جنګوي نو که نورې پیسې ورسره وي د هغې قیمت 52 تولې چاندی قیمت ته 2.50 زرو روپو ته ورسېد ډېر وس کې نو بیا پې زکات شته او که ونه رسېد نشته لکه مثلا د یو ښځې دي په 3-4 جوړو یې کار کېږي او 10 جوړې یې پرتې دي دا 10 خو ضرورت نه زیاتې دي د ضرورت نه زیاتې جامې قیمت به ولګوي یا دې زمانه کې ټیلیویژن ټي وي ته څه ضرورت دی هغې قیمت دې ولګوي فرج په ضرورت کې داخل دی
هغې ته ایسی په ضرورت کې داخل دی، دا د ضرورت سامان دی، د ضرورت نه زیات چې کم سامان دی د هغې قیمت ولګوه. نقد که د سره دی د هغه مو سره جمع کا. که 52 تولې چاندی یعنې ننني ریټ کې 250 روپو ته ورسېد نو زکات به ورکوې، که هغې ته ونه رسېد زکات به نه ورکوې. سره زر چا سره دی نو که صرف سره زری نور ور سره سنی نو چې 19 تولو ته ورسېږي زکات به ورکوي، او که د 19 تولو نه کمی زکات پې نشته. لیکن یو خبره ذهن کې واچوئ، که سره زر وسره دی او نور مالم وسره دی، لکه مثلا یو توله سره زر دی یو ښځې سره او نور مالم وسره، نور څه سپین زر دی وسره، یا وسره نقد پیسې دي، یا ورسره د ضرورت نه زیات نور څیزونه دي اجت یې ورته نشته دی، نو بیا ګورې دا توله سره زر به قیمت کې. نو نن سبا را تولې سرو زرو قیمت تقریبا 55,000 روپۍ دی. ٹھیک شو؟ او چې هغه نقد پیسې دي ورسره 2,000 3,000 زر یا د ضرورت نه زیات سامان دی هغې قیمت کې یې ورسره وجنګو 20,000 هغې نه جوړې شوې نو 15,000 او 20,000 نه 15 او 10,000 نو زکات به اوس ورکوي. نو سره زر چې 19 تولو نه کمی زکات پې نشته، خو دا هغه وخت کې چې نور مال ورسره نی، که نور سپین ورسره نقد پیسې ورسره یا د ضرورت نه زیات سامان وسره نو بیا به دا سره دا قیمت کې هغې سره به وجنګې، نو چې هغې قیمت 52 تولې چاندی قیمت ته ورسېد نو بیا به ته زکات ورکوي. په خبره ورسېدې؟ بله خبره درته یو سړي دوکان دی د تجارت د دوکان قیمت به لګوي، که 52 تولې چاندی قیمت ته ورسېد نو زکات به ورکوي، خو ونه رسېد نه به ورکوي. دا د تجارت مال شو. دی تا گوری زکات وی. او دا خزی من غر کے کڑی چی کم وقت وادی 10 تولے بکے 20 تولے بکے 8 تولے بکے او بیا زکات چی خز ورکی بیا پی غفکی گی زکات بنا ورکے. او گوری یادو ساتے دا کالی دا دی خز مہر دی، دا سڑی ندی. اس مثلا خز سر 2 تولے سر زر دی یا 3 تولے سر زر دی یا 15 تولی دی، نور سر اسم نشتا، نقد وسره نشتا. او دلته کې خاون سره مثلا 1,00,000 روپۍ دي، نو بیا د ښځې هغه کالی او د خاوند دا لک به نه جمع کېږي، دا د خاوند دی، دا د خپل زکات ورکوي، هغه د ښځې مال دی. اگر که کور کې شریک اوسېږي، اگر که ډوډۍ شریکه ده، خو دا د ښځې مهر دی. یا د ښځې له پلار کم کالی کړی دی هغه د جهیز والا کالی خو د ښځې دی، نو که ښځې سره مال و نو ورسره دی جمع کړي، او که ښځې سره مال نو نو د خاون په مال باندې د ښځې مال سره نه جمع کېږي، د خاون ځان له مال د هغه ځان له مال. یو عشر دی، ګورې عشر جدا شی دی، دا زکات دی، دا به کال کې یو ځل ورکوي. ځان له عموما د کال کې حساب ګرانی ځکه بعضې پیسې سړي له مثلا پروس کال یو سړي سره په زبرګه کې 1,00,000 روپۍ وې، بیا په روژه کې ورته 1,00,000 رالی، بیا و د مثال په طور په لوی اختر کې 50,000 رالی، نو دی د ارو پیسو ځان د کال نشي نه به حسابوي. بس هغه چې کله ته مالدار شوی او زکات در باندې فرض شوی دی، بس په هغې چې کال تیر شو په دې ټولو کال تیر شو. دا به نه وی چې په دې بعضو خو 6 میاشتې تېرې شو او په دې بعضو خو 8 تېرې شوې، نه چې کله ته مالدار شوی د زکات جوګه شوی بس د هغې نه کال حسابه وه. نو د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې په کال کې ځان له ورځ مقرر بس هغه ورځ چې راځي نو ګوره چې مال دې څومره دی نو زکات دې ورکوه. بل عشر دی، عشر دا زکات دی، عشر جدا شی دی. عشر ګورې د پټي په آمدن کې دی، د پټي نه کم آمدن وشي هغې ته عشر ویلي کېږي. غنم دیو شو هغې ته عشر وایي، جوار دیو شو هغې ته عشر وایي کې به عشر ورکړي. په نقد مال کې زکات دی کې 40 روپۍ ده، په نقد مال کې په 100 کې 2.5 روپۍ، په 1,000 کې 15 راځي که او په 1,00,000 کې 2.5 روپۍ راځي، ته حساب شو. او چې کم د پټي آمدن دی عشر نو هغه د شولګرې زمونږ شولګره چې ده د هغې اوبه د سیند دي، یا مثلا دا زمونږ د جرندې پټي د هغې اوبه د کندې دي، په دې کې لسمه ده. او د معیري پټي چې اوبې د بی دي بیا نه پې ورکوي، یا ارټ باندې اوبه خور کوي، یا په پمپ او په ټیوبل باندې اوبه خور کوي، ګوره خرچه پې راځي. په ارټ باندې هم کړاو دی
او په ټیوبل هم کړاو دی او دارنګې د معیارې اوبه د بی دي پاکې شلمه ده شولګره کې لسمه په هغه کې شلمه دې کې کال مال نشته که دا درې پس د دیو شو درې واړو پس د عشر به ورکې که دوه پس د دیو شو دواړو پس د عشر به ورکې عشر به د کم ورکې چې کم کور ته یوسئ کور ته بس دی لنډه خبره ده نور تپوسونه پکې مه کوه کور ته چې د کم شی په بوجو کې واچوه کور ته د کم شی حاصل کراوړو هغې کې به ورکې خرچې به ترې نه وباسې او د ما خو بدونه یوریا لګېدلې ده او د ما خو به دومره دارو لګېدلې دي او دا چې دغه دې نو لګېدی دا غنم به دې شوي دا خو د هغې د برکت او شو که نه نو خرچې اخراجات به ترې نه وباسې کچه فصل چې د خرڅ که کچه لکه غنم دی په کچه کې وریبل چې لا وږې پکې نه دی شوی نو په هغې کې عشر نشته که پیسې د کال ته ورسېدې زکات به پکې ورکې یا جوار وږې نه دی جوړ وږې ګور نشته پکې توقه پکې نشته وږې نه یې جوړ شوی او په کچه کې دی خرڅ کړل نو په هغې کې هم عشر نشته خو ګورې زمونږ خلک یې خرڅ په کچه کې کي خو حساب یې ورسره د څه کړي د پوخوالي کړي داسې ده که نه ده دغه خو پکې لا بیله ګناه ده دغه خو بیله ګناه ده خو بهر کې دغه سړی ته ګورې نه خلاصېږي د عشر نه داسې هیله جوړی شوتل اگر چې شوتل پوخوالی د څوک پرېږدي نه خو زمونږ په اصطلاح کې د شوتل مقصد هم دغه دی چې دا خلک یې ریبي هغې کې به ورکې عشر او بل بوسو کې عشر نشته یا کمو ټانټې چې دی وږي دې ترې پرې کړه او کمې ټانټې پاتې شوې په هغه ټانټو کې عشر نشته او کم بوټي چې دا په غاړو لګېدلي وي سپیدار په دې غاړو باندې پټي ته پې نقصان نی په دې غاړو باندې دا معمولي نقصان خو خیر دی وي پټې ورسره پوره شل نی په دې غاړو وي په هغې کې عشر نشته او که کم سپیدار خلکو د بڼ په شکل کې کرلي دوه قطعه درې قطعه چې هغه باقي فصل ځمکه فصل نه کوي پټې دی ورسره شل شوی دی او مقصودي فصل دی ته جوړ کړی دی زیاتی نه دی د غاړو د خو زیاتی وي یو مقصودي په هغې کې بیا عشر ورکوې جی نه بوس چې د خلق پیسو کې هم نشته کم گاڑی چې تا کرایل اغشته دی کرای پکې سوزکې دی کرایل اغشته دی موټر دی کرایل اغشته دی بس دی کرایل اغشته دی په هغې کې مشر زکات نشته او که تجارت لري اغشته دی چې دا به خرڅوم اخلم بارګین دپاره نو په هغې کې بیا زکات شته کرای دپاره نشته چې کرای لري یو شی اغشته دی او زه پې کرای کوم ورکې به چاله غریب له به ورکې چې کم غریب رور دی غریب دی هغه له م ورکولی شي رواره دی غریب دی هغه له م غریب څوک چې په هغه خپله زکات نه واجب نه او دارنګې خور دی غریبه د ورکولی شي خورده دی غریبه د ورکولی شي چاله به نه ورکې چې چا نه ته پیدا یا ستا نه څوک پیدا یي پلار له به نه ورکې د هغه خپل حق دی در باندې زکات به نه ورکې مور له به نه ورکې د پلار د پلار مور د مور پلار د مور بره ورپسې ځه د مور نیا د مور نیکه د پلار نیا د پلار نیکه دی له به نه ورکې زوی له به نه ورکې لور له به نه ورکې د زوی د زوی لور د لور د لور زوی دی له به هم نه ورکې تا نه کوم پیدا دي که ښکته دي او که ته چا نه پیدا که بره دي دی له به نه ورکې رور له زیات مستحق ده چې غریب دی خور ده زیات مستحقه ده چې غریبه ده خورزار ویره ماما زوی ماما د ترور زوی ترور دا چې غریبانان دي دی له زکات بلکل ورکولی شي زوی او لوی له هم نه ورکوي او ګاونډیان چې کم دي غریبانان دی هغې له ورکه خو کوشش وکړه چې کم نیکان دی هغې له ورکه چې ستا زکات باندې جامه والي او مونځ پې وکړي دا بهتره ده د هغې نه چې جامه پې والي او بېلمازي پکې کوي ستا په زکات ډوډۍ والي او په هغه ډوډۍ خېټې ته لاړه شي او دې پې د الله عبادت وکړي دا بهتره ده هغې نه چې ډوډۍ خېټې ته لاړه هلته جواري کوي نیک سړي له ورکه په جومات زکات نه کېږي جومات له به زکات نه ورکې په جومات باسې خرچه کې او مدرسې لکه زکات ورکې نو محتمم به پیه چې دا ګورې زکات دی ځکه د مدرسې بعضې مدونه داسې دي چې په هغې کې زکات نشي استعمالولی بعضې داسې دي چې په هغې کې زکات استعمالولی شي نو چې محتمم امانتګر محتممي نو هغه به پیه چې رور دا زکات پیسې دي او د زکات په طریقه باندې راله خرچ کړه ابې د زکات په طریقه خرچ کوي د زکات په پیسو لار نشي جوړولی لختې پې نشي جوړولی د زکات په پیسو جامه اغشتی شي بل چاله نغدې ورکولی شي کتاب پې اغشتی شي بل مسلمان له
دا زکات پیسې دي. که چاله زکات ورکې نو که دا دی ورته ام نه وي چې دا زکات دی نو ام خیر دی، وینا ته پکې ضرورت نشته. چې ستا په زړه کې دی چې دا زکات دی، که هغه ته پته ام نه لګېږي نو پروا نشته. یو ماشوم دی او د زکات مستحق دی او په امتحان کې پاس شو او تا ولا زکات په پیسو یو انعام واغشته، خیر دی، انعام کې دی چاله ورکړی، خو یاره چې مستحق غریب دی نو بیا مولا ورکولی شي، پیشکی زکات هم ورکولی شي. خو چې یاره هغه سړی چې مالداري ګوري، غریب نه، چې مالداري او د زکات اهلي دی، د یو کال او 2 کالو پیشکی ورکوي هم ورکولی شي، په لږه لږه هم ورکولی شي زکات. د بل په دی چې څوک زکات ورکوي، عموما خلک خاوند د ښځې په دی ورکوي، نو ګور اجازت پتې غواړي، ورته به ووایي چې ته ما وکیل کا، زه ستا وکیل شم او ستا زکات ورکوم، هله به یې زکات صحیح کېږي. داسې به نه کوې. ګورې د زکات په وخت کې نیت وکړه چې ورکې، یا د مخکې نه پیسې جیب کې واچوه، وایي دا زکات پیسې دي، نو که بیا د مخکې نه دې نیت پې کړي نو که د ورکړې په وخت کې دې بیا وله نیت هم نه کړو نو پروا نشته. دا یو څو مسلې وې زما په ذهن کې د زکات متعلق، همې درته ووایي. که دې د پاس هم د چا په ذهن کې څه مسله د زکات وي نو خیر دې باندې تپوس کولی شي. کوي نو د دنه څونه فاصلې پورې مخکې یو 3 غزه فاصلې پورې نږدې ورته مزه لرې تتلی شي دی. ګوته اوچتول سنت دی، اشاره د اشهد ان لا اله الا الله په وخت کې دا سنت د نبی علیه السلام نه ثابته ده او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک هم دی. یو سړی امام پسې مونځ کوي، پیسې او پسې خبرې کوي، د هغې مقتدي مونځ کېږي چې امام ته سپک ګوري مونځ یې ورپسې مکروه دی، هسې ډغرې وایي، سپک په نه ګوري امام صاحب ته. جومات نه مې بل په دې وجه میټر لر کړی دی چې چا بل نه ورکو، کونډه به یې چولې ده. بجلی حلاله ده که حرامه؟ حرامه ده، حرامه ده، دی که څه شک دی، حرامه ده. که مونږ ټولو خلکو کونډې لرې کړې او بلونه مو په صحیح طریقه ورکول نو دا اسبب دا مصیبت هم نی. ممکن ده چې دا لوډ شیډنګ هم ختم شي. د بجلی اغلا ته بغلا وایو، بل چې څوک نه ورکوي نو کونډه ما اچوه، پرېږده چې لږ ګرمی کې یو څو ورځې مونځ وکړي په خپله بیا بل ورکوي. زمونږ خدای سره مینه شته، جنت ته به ټول ځو که نه که خیر انشاءالله. بل به نه ورکو، جنت ته به ځو که خیر. د غلا په بجلی به مونځ کوو، جنت ته به ځو که خیر. مولا پسې به کنځلم کوو، مونځ به مور پسې کوو، جنت ته به ځو که خیر. لامده خو الخیرات دی. یو کس مسافر او هغه په یو مقام کې اقامت کوي تقریبا 10 ورځې، او اوس دا نیت د اقامت کوي او ورته معلومه شوه چې صرف 10 ورځې نه زیات نه تیروم، نیت نه چې د 10 ورځو نه زیات نه تیروي نو دا اقامت نیت به نه کوي، سفر مونځ به کوي. سکول والا، پرایویټ سکول والا د ماشومانو نه د چوټیانو فیسونه د بچو نه ایڈوانس اخلي، شریعت مطابق جایز دي که نه؟ بالکل جایز دي. د چوټیانو تنخواه ورکوي استادانو لکه استادان چې کم دي هغوی له د چوټیانو تنخواګانې ورکوي، او چې کوم د بجلی بل دی په چوټیانو کې مثلا ټیوشن پکې کېږي هغه ورکوي، او خپل هم ځان یې بند کړی دی د ماشومانو دپاره، خپلې تنخواګانې وي، نو دا جایز دي. ښه د چوټیانو پیسې پیسونه اخیستل. او تا سره یو اګریمنټ هم شوی دی که نه؟ اګریمنټ چې څنګه وشو هغسې به ورکې. د جمعې د خطبو په منځ کې په ژبې سره دعا غوښتل څنګه دي؟ لاس په هم نه اوچتې، په ژبه هم مه غواړه او په زړه کې غواړه. جنازې وخت کې جانمازونه، صابون، نقدي روپۍ مړه څه مولیانو پسې نښتې نیکبخته. تقسیمه دا غشتل جایز دی او که چاله غشتل جایز دی او که نه؟ جناب خیرات صدقه هر وخت جایز ده. صدقه او خیرات کې نه زمانې قیس دی او نه پکې د مکان قید شته. ٹھیک شو خبره؟ خو که یو سړی دا وایي چې نه زه بیا خامخا دې مړي سره دې مقبرې ته وړم او که مې یو نړه ګناهګار بشم، دا د شریعت یو حکم دی، داسې نه ده. ګورې د شریعت حکم نه دی. یو خیرات دې مړي پسې دی کې، وروسته بیا څوک نه کېږي دغه وخت یو بوټی اړه دلمنې نو کوي، مې منې کوه، خو د سپکاوي په شکل کې دی نه ورکوي. دا نن سبا چې خلک وړي که ده دا رواجي څښاتونه دي، صرف او صرف دا خلکو ته غریب دی اوس څښات وړم، هلکه ولې وړې ته غریب وي، خلک به څه وایي؟ خو چې دا ټکې دی وي چې خلک به څه وایي، هر څه یې اوبو ته وغورځول. نو صدقه خیرات هر ځای کې الله قبلی،
شرط قید پکې مه لګوه هر وخت کې. خو رواجي سخاتونه چې خلق بسوي دا ښه خبره نه ده. نمبر 1. او دویمه خبره ده چې که دا وی چې نه دا صحابو داسې کړي دي، نبی علیہ السلام داسې کړي دي، نو هغې نه دي کړي. که په دغه نیت یې کوې نو بیا ګورې ګناه ده. په دغه نیت بیا نه کوې. بس دا چې د ما پلار دی او خیرات ورپسې کوم، هر دم جنازه راله چا وکړه نیکان خلک دي همدې لی ورکوم، او دا جانماز په شکل کې ورکوم یا د صابون په شکل کې ورکوم. خو که دا وی چې دا د شریعت نه دغسې ثابت دي او که مې ونه کړه زه به ګناهګار شم، پلار به مې ګناهګار شي، نو ګورې بیا بدعت ته خبره رسي، بیا ناجایز دي. زما خو نه دي خوښ، رښتیا خبرات ته کوم. ولې ټول پوډریان وړي خفه کېږې ما، او قسم دی چې نور لوی لوی خلک یې موړي، لوی لوی خلک نو په سر یې څادره چولي او سر یې ښکته کړي. یو ځل ما وي جنازه کې پیواز کوم، خو بیا سې راله حیا راله، او 2-3 مولیان پکې وي، خلک بدنام پې مولیان دي. د مړي درېیمه جمعه څلوېښتي کول، ما وایي چې دروازې تخصیص پکې مه کوه، خیرات وخت کې کوه، دروازې تخصیص پکې مه کوه. زما تنخواه 32,000 روپۍ ده، په ما زکات فرض دی که نه؟ ته دا کال ته وګوره چې د کله نه ته دغه شوې زکات در باندې واجب شوی دی، کال پس وګوره چې څونه پیسې سره جمع دي. بس دغه که د سره جمع شوي دي 52 تولې چاندې قیمت ته خو زکات به ترې ورکړي، او که نه جمع شوي او لګېدلي په خرچه کې بیا هېڅ هم نشته. دی وی چې زمونږ پرچې شروع کېږي، دا اوتا لوی قصه لیکلې یک بودی برکت د رجب میاشت را 20 رجب روجې د شریعت کې د 20 د رجب روجې نشته دی. ها دا دغه دی، بس اسې د رجب زبرګه میاشته او یو خدم د حرمت ته میاشتو د عزت ته میاشتو یو میاشته، نو عبادت هر وخت کولی شي او روجې هر وخت نیولی شي. داسې خاص تخصیصات پکې نشته. دې امتحان کې دعا غواړي، او دا بل ملګری بیمار دی، هغې دپاره دعا غواړي. دعا وکړئ رب العالمین ته زمونږ د ټولو نه راضي شي. الله دا ملګري ټول ښه مالدار کې په حلالو چې ښه زکات ورکړي، او الله مونږ ټولو زکات د ورکولو توفیق راکړي، د زکات د اخیستو نه خلاص کړي، د ورکولو توفیق راکړي. الله که زمونږ د ټولو ملګرو په کاروبارونو کې برکت واچوي، رزق کې برکت واچوي. الله د دې ملګرو دوستانو چې څومره دي، الله په عمرونو کې برکت واچوي. زمونږ بچي د لوفرو د ژوند نه وساتي. الله د رسول الله مبارک تابعداري نصیبه کړي، او د حضور پاک مبارک محبت حقیقي مینه نصیبه کړي، او د هغې په نقش قدم تلم نصیب کړي. الله که څوک مریضان دي، بیماران دي، په کورونو کې، په هسپتالونو، ټول له شفا ورکړي. څوک ملګري امتحاناتو کې شریکېږي، امتحاناتو کې کامیاب کې. زمونږ د دې سریر خان دي، څوک دوستان دي، هغې دلته به راتلم، هغې کې یو کس وفات شوی دی، وی دعا غوښتلې ده، دعا وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. او نور که څوک مردگان وفات شوي وي، دعا وکړئ چې الله زمونږ مردگانو له مغفرت نصیب کړي، مریضانو الله شفا ورکړي. زمونږ یو بل دوست د مردان، هغه ته څه مشکلات دي، دعا وکړئ چې الله ورته په خیر باندې بدلې کړي. نور څومره دوستان دي دعاګانې غوښتې دي، الله ته دعاګانې هم درته معلومې دي، هغې هم درته معلوم دي، دعاګانې وله قبولې کړي. الله زمونږ په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي، او د دې باطل نظام نم په امن کې وساتي، او د خپل قهرونو غضبونو نم په دواړه جهانه په امن و امان کې الله وساتي. د چا اولاد نی الله تعالی نارینه اولاد ورکړي، د چا بچی نی الله تعالی صالحان اولاد ورکړي. څوک پریشانو کې مبتلی، پروردگار د جمعې مبارک او د دزبرګ رجب میاشته الله پریشانه ولا په خوشاله باندې بدل کې، د مخلوق د شر او د فتنو په امن و امان کې وساتي، پر رزقونو کې او په کاروبارونو کې پروردگار برکت واچي. اخر وخت کې په خلیدا کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله.